شینوار سپیکس نه واورې دا درېمه ویډیو ده چې تقریبا په دې دغه درته کومه په دې افغانستان او ساوت افریقې لوبه او خاص دا سوپر اوور ګوره فضل حق فاروقي ډایو ونه واهه. فضل حق فاروقي داسې نه دی چې 200 پاونډه دی یا شکل نه داسې نه ښکاري چې د فټنس به دونه خرابي، مګر دننه نه چې دی فټنس یې صحیح نه دی، هغه ځکه صحیح نه دی وروره چې ستړی ستړی ښکاري همیشه. مګر مهم دا دی چې د افغانستان لوبغاړو ته باید راتلونکو کې جونټي روډز غوندې یو فیلډینګ کوچ په لاس ورشي چې دوی ته چل وخی چې ډایو وهه او ډایو وهه. ډایو نه یریږه ما، یو سړی چې په ډایو پوه شي هغه بیا ډایو وهي، هغه ته هیڅ مشکل نه وي. خو چې څوک په ډایو نه پوهېږي هر ځل چې ډایو وهي ځان خوږوي او بیا هغه ذهن کې فیري لکه د فضل حق فاروقي په عکس کې چې وګوري بال سره په فریم کې هم نه و، د دنیا هغه سر کې و او بیا هم د ډایو نه واهه، په کلار روان و، داسې کار یې وکړي چې انبلیویبل کار یې وکړي. نو هر پلیر باید د ډایو چلی زده کړي. یو دویم، راشد خان صاحب ته د افغانستان یو غټ سوپر سټار دی. افغانستان ته هغه سوپر سټار دی چې مطلب داسې ټاپ نړیوال د دنیا ګلوبل سوپر سټار دی. داسې کرکټر افغانستان اوسه پورې نه دی پروډیوس کړی دی. راتلونکي کې به انشاءالله د تا نه ښه هم راشي، ځکه دا ما خو ورته ویلي دا د استعداد نه ډکه خاوره ده. ستا دپاره بهترین سټیج و، ته خو یو د ټیم کیپټن وي، یو ګاټ لیډ فرام د فرنٹ. صرف موټیویشنل سپیچونه نه دي چې وروره ته یو مګک نه داسې دغه جوړ کړې چې دومره پهلوان کې سپیچ ورکړې چې هغه بیا پیشو ته مخامخ شي او ټنګ یې ووهي راخطی کړي. زموږ د خپل ټیم ته په کتو سره تا صرف سپیچ باندې کار نه کوي. دې وخت کې باید ته میدان ته شوی وې، تا باید دا اوور کړی وای، په دوه ځل باید تا اوور کړی وای، د بل چا دغه نه جوړېده. زه فکر کوم د نړۍ هر کیپټن به کوشش کاوه چې تا ته که ته ورسره په ټیم کې وای اوور درکړي. دغه ځای کې تا نه غلطي وشوه، دغه زموږ دویمه غلطي. دریم، محمد نبي بیټینګ ته رایستل. وروره محمد نبي تا ته ښه معلومات دی چې یو سړی چې زوړ شي که نه هغه توکلي او څو شاټونه د هغه لګېږي، ځکه او صرف توکلي هم نه، د هغه 40 کاله هغه کرکټ کړی، د هغه 50 کاله عمر دی وروره، د هغه مسل میموري بیلډ ته خو هغسې نه دی، هغه استعداد ټیلنټ هغسې نه دی لکه ګربز چې ته ګورې. او ګربز تا ته ښه پته ده، ښه معلومات ورته چې وروره نن د هغه ورځ وه او هغې نه مخکې دې هم سوپر اوور ته راویسته، دویم ته به دې راوسته او سپینر خو ګوربز خوري چې بل هم راغلی وای. دغه ځای کې بله هغه غلطي وشوه چې د افغانستان کرکټ ته ډېر تاوان ورساو، دې میچ کې موږ ته تاوان ورساو، ټول ملت یې خفه کړ. نو کار په دې باندې پکار دی. اوس هم ګوره ټولو خلکو وی نه کېږي چې 4 شرنځې وشوې، ما وی کېږي 4 شپږیزې به وهي افغانستان. هغه چې محمد نبي راویسته ما وی یاره محمد نبي زما دا تمه نشته دی، خو لیټس سی. هغه چې دغه شو ګربز راغی ما وی اوس 4 شپږیزې وهي، یو یې وواله خلکو چې دوی به وواله ما وی ورکړه ریکارډینګ دغه مې ورته آن کړي پوه شو چې دا مګر بس یو هارډ لک شو. هغه شاټ روم باید د خسي اوچت والی وای کینې 4 خو کېده سی دغه نه شو. هو اوورال دغه ځای کې چې دا غلطیانې چې دي دا باید ونه شي. پښتون همیشه میدان ګټلی، افغان ګټلی، خو په دې یو نیم وړو غلطیانو باندې موږ بایللی دی. نورې به خبرې هم در سره په دې باندې کوو، خو فی الحال زه همدومره